خپرونه نن درته د هکله برابرو دا چې په دې وروستیو کې لومړني اولیا خوراکي توکي په بېساري ډول لوړ شوي دي. همدارنګه د خوراکي توکو ترڅنګ سبزیجات هم قیمته شوي دي. دا چې وجه او علت یې څه شی دی؟ آیا جنګ جګړې که نه نور څه علت لري؟ حکومت باید اساسي کارونه وکړي تولیداتو دپاره. مثلا دا نرخونه چې جګېږي او ښکته کېږي عموما عوامل بیروني دي. که موږ خپل تولیدات ولرو، خپل شرکتونه ولرو، خپل ځمکې لویې دښتې لرو، که دا خړوبې شي موږ ضرورت نه لرو چې مثلا غنم د بل ځای نه راوارد کړو، اوړه د بل ځای نه راوړو، شرکتونه جوړ شي. د دغه مجبوریت نه باید هیوادوال خلاص شي. والا رښتیا خو په دې ده چې دا زموږ تجارت د الله ته هدایت د نیکۍ ورکړي پوه شوې. دغه د چې یو ټک پیران په لاره کې وشو بس دلته بیا دا ظالمان اخلي بس ریټونه هغه کوي او په دومره فکر نه کوي چې د روژې میاشت دا خلک غریب دي شپې خوري سبا ته په خدای داسې خلک شته راځي 1 کیلو غوړي راکړي، نیمه کیلو غوړي 1 کیلو یې پوښتنه کوي او دا دومره نه وایي چې دا بېچارهګان به د کیت په سلو کې او 15 کسان به دا وسه یې ولري وابخلي. نور یې نه لري. 15 کسانو روزانه د ولاکه وس د 1 کیلو غوړي وسه نه لري. بیا دا خو د اسمان نه رانغی د سکاتر تاسو سره خو پخواني پراته دي ولې دا نرخ یې جګوي ولې خدای نه ډارېږي. پیلان د پاره دا برابر وړو 1500 دی هغه نه خو چت وړو 1500 ورکوي مخکې په څو نو د دینه مخکې په خوا چې لکه سوارلسنیمو 1500 بیا دغه ډالر جګېدو سره 14 تر 15 خانو پورې ورسېدو. نو کله چې دولت متوجي شو د ډالرو مخې راونیوله او بیرته ښه شوي نورمال حالت کې دي. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هر کله هیله ده ښه به یاست او د رمضان المبارک میاشتې دغه شپې ورځې به در باندې ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ تېرې دوستانو یو ځل بیا د خپرونو په دوام یوه بله ځانګړې خپرونه د ښایسته جلال آباد ښار څخه درته برابروو. خپرونه نن درته د هکله برابروو دا چې په دې وروستیو کې لومړني اولیا خوراکي توکي په بېساري ډول لوړ شوي دي. همدارنګه د خوراکي توکو ترڅنګ سبزیجات هم قیمته شوي دي. دا چې وجه او علت یې څه شی دی؟ آیا جنګ جګړې که نه نور څه علت لري؟ نو په همدا هکله له هټیوالو همدارنګه له سبزي پلورونکو سره هم خبرې اترې ترسره کوو. ملتیا مو وکړئ موږ سره زموږ دا خپرونه تاسې تر پایه وګورئ. دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست هیله دی ښه به یاست. دلته یو ځوان ناسره ولاړ دی د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو. ښه انشاءالله ځوانه شکر الحمدلله صحت دې ښه دی؟ الله دې ژوندی لره خیر. روژو سره څنګه یې؟ شکر دی فضل د خدای تېرېږي. ښه ډېره مننه. لیدونکو ته که ځان معرفي کړي. نوم مې سنګر دی د جلال آباد ولایت اوسېدونکی. ښه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. شکر. ښه دلته څه کار روزګار لري؟ دلته رومیان خرڅو په ریډه باندې. د ورځې څو منه رومیان باسي؟ شکر بس روزي الله راکوي پکې. خوشحاله یې پکې؟ مست الله نه ډېر شکر ګزار پکې. د کوم ځای رومیان دي؟ دا د ایران نه راغلي. اوس وخت کې یو چارک او یو من په څو دي؟ نو په حساب سره چې ووایم چارک یو سلو شل او من 400 بیا خرڅو. دا وجه علت څه دی چې دومره رومیان قیمته شوي دي؟ والا ایران باندې جنګ دی او رومیان نه راځي ترې. ډېر سبزیجات زیاتره اوس د ایران نه راځي نو نه راځي. دې د وجې دا ګران شوي لارې بندې دي؟ لارو د وجې بند. ښه دا ته څه وایې چې دا قیمته شوي دي جنګ جګړو وجه ده؟ همداسې ده. مخکې رومیان یو من په څو روپیو؟ مخکې 200 شپېته 200 2500 40 داسې خرڅېده. چارک 70 روپۍ نو ډېر تاثیر ګزارلی ده.
خدي جنگ ډیر تاثیر کړی دی زیات تاثیر یې کړی دی یعنی نیم په نیمه قیمتونه براتللی دي نیمه نم زیات نیم نم زیات قیمتونه براتلي دي نو عوام ډیر غریب دي نو موږ د تجارانو نه خاص دا کوو چې خیر دی گزاره کوي روژه ده نو موږ ته چې په منډۍ کې ارزانه ملاو شي نو موږ ولې به ریټ جګ کړو نو هلته هم ګران دي نو دلته زور ټول عوام له وځي خاطه وای کومګي ارزانه راوړو ارزانه به خرڅ ارزانه به خرڅ کوم داسې په قیمت یې راوړی بیا به قیمت خرڅ نو څه به وکړو زموږ خو 15 10 روپۍ مزدورۍ ته ناست خوشحاله شي ډیره مننه کوو کور ودان. تاسو نه هم چې نه مننه ژوندی اوسئ. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته یو بل ځوان هم را سره ولاړ دی د ده سره هم خبرې ترسره کوو ښه انشاءالله ځوانه شکر د الحمدلله ښه یم مننه خوشحاله شي نوم مبارک دي څه دی نوم ممتاز دی د لغمان ولایت اوسېدونکی یم او فلحال ننګرهار کې محصل یم او درس وایم ډېر ښه ډېره مننه کوو څنګه جلال آباد ښار ته راودی وې والله ښار ته راوتم لږ سودا واخلو خو بدبختان چې د ټولو بیخي پورته دي نو او سودا مثلا څه ډېر زیات قیمته دي بس وړه نو 1400 روپۍ دی بوجه او غوړي 1400 روپۍ دی نو او د ښار کې داسې خلک چې د ماښام د روزه ماتې څه نه لري نو هغه به وړه په 1400 او غوړي په 1400 او وړه په 1400 واخلي ته خپل هم راتاو شولې یعنې وس نه کېده چې په 1400 وړو بوجۍ والې بالکل بالکل وس نه کېږي اوس مصرفونه ډېر دي روژې مبارکه میاشت ده عاید نشته کاروبار نشته ده نو بیخي وضعیت خراب ده نو هټیوال څه وایي چې وجه علت څه دی چې دا شیان دومره قیمته دي وجه علت خدا ده چې جنګونه هم روان دي او بل د افغانستان د پاکستان اړیکې هم دومره ښه نه ده او په ایران کې هم جنګ روان دی نو دې له وجې نو بس دا ریټونه جګېږي او بل تجارانو هم ډېره غټه هیله ده چې د روزې مبارکه میاشت ده نو باید یو څه ګزاره وکړي دا د غوړیو ریټونه او د وړو ریټونه باید یو څه راکم کړي چې دا وطنوال وکولی شي چې د اختر دپاره یو څه سودا واخلي یعنې د خلکو باید هغه وسه ورته وشي تر څو هر سړی خپل کور دپاره خوراکي توکي واخلي هو بالکل بالکل دا اوس کوم شرایط نو په دې شرایطو کې نو کم خلک کولی شي ځان د یو څه واخلي اختر لپاره زیاتره خلک نشي کولی ځکه کاروبار هم نشته ده نو عاید ونه لري نو سړی به څه واخلي ته وایي تجاران دي په خپلو هېوادوالو رحم وکړي بالکل بالکل زما یوازینۍ هیله تجارانو څخه دا ده چې باید په هېوادوالو باندې رحم وکړي ځکه کاروبار نشته روزي مبارکه میاشت ده نو خلک ډېر بېوزګاره دي نو بس تجارانو هم یو غټه هیله ده چې باید خپل وطنوالو سره کومک وکړي په دې شرایطو کې ځکه ګزاره باید ورسره وکړي او بالکل په ریټونو کې ډېر خوشحاله شي ډېره مننه مننه کور ودان رام عزت یو ځل بیا هم ښه راغلاست دوستانو هیله ده ښه به یاست دلته یو مشر را سره ولاړ دی دی دلته د وړو کاروزګاري یا کاروباري دی نو ده سره هم خبرې ترسره کوو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ښه انشاءالله صحت ښه دی الحمدلله خوشحاله شي مننه لیدونکو ته د نوم مبارک واخلئ نوم مې احمد الله دی د مزمل زوی یم د سپین غر ټاور لاندې وړه خرڅوم څومره وخت شو چې دغه وړه خرڅوئ داسې یو کال مې برابرېږي زه د خلکو کې نه وایم یو کال برابرېږي که دلته څوک دا روزګار لري دې خلکو کې ته نه وی زه نه وایم خپل روزګار کې خوشحاله یې شکر دی الحمدلله بس خوشحاله اوس وخت کې خلک شکایتونه ډېر زیات کوي چې وړه قیمته شوي غوړي قیمته شوي دي وړه رښتیا هم قیمته شوي دي وړه جګ شوي بس دننه چې ننوځي تجار ته ته وایي بس یو دم راوځي بیرون ته وایي وړه په دونه شو نو چې هلته ډالر ته م کتلې بس پرون نابل پرون ډالر لږ زره جګ نن اوس ښه شوي دي ګزاره یې کړې ده وړه مخ په کته کېدلو دي بېرته نو دا د وړو سره هغه لري چې ډالر جګ شي وړه جګي تاسو سره کوم ډول وړه دلته موجود دي پاکستاني شته دی نه نه پاکستاني خو ډېر وخت کېږي چې دا لارې بندې دي لانجې دي د وړه بند دي
راځي او د تاجکستان او قزاقستان نه موږ ته وړه راځي او ښه وړګان هم راځي نو د ډالر سره جګیږي او ټیټیږي. اوس وخت کې بیې په څو دي؟ اوس چې دي بس 15,900 ښه ښایسته وړه دي فوق العاده وړه ښه تاجکي او وطني چې دي وطني خو باید دي ځای دي میلونه دي دا پاس شیخ مصری کې میل دی هغه بیا په څو دي؟ هغه بیا چې دي په 1420 روپۍ دي. تاجکي چې اوس وخت کې 15,900 دي مخکې په څو؟ مخکې عین تقریبا 14 تاجک شوي اوس 15 ته 1500 بیا راولېدل دا ډالر چې ښه شو راولېدل. د جنگ جګړو له امله خو وړه نه دي قیمته شوې یعنې نه د ایران خو چې نور شیان راځي خو لکه میوې دي دا شیان چې د ایران راځي هغوی لږ لاره بنده کړې ده هغه هم اوس هغه رومیان راتلل دا رومیان اوس په چارک په 100 روپۍ دي جګ کړي دي اوس نرخ او د وړو چې دی د قزاقستان نه راځي د ډالر سره هغه لري د ډالر سره معامله ده بس دغه ډالر مسله ده. بس خپلو تجارانو نه څه غوښتنه لري؟ تجارانو غوښتنه دا ده چې بس وړه ارزانه کې خلک غریب دي بیچاره دي او کارونه نشته روزګارونه خراب دي او دغه سره لږ زره بس خاطر وکړي لحاظ وکړي او وړه دې نه جګوي. مننه. د بیو د کنټرول لپاره له خپل حکومت څه غواړئ؟ بس حکومت څخه دا غواړي چې ښاروالي راوځي نرخنامې ورکړي ورته د نرخنامو پوښتنه وکړي د دې شیانو پوښتنه یې وکړه هېڅ مشکل نشته. څوک ظلم زیاتې باید ونه کړي؟ ظلم زیاتې ونه کړي بس د دې مخنیوی وشي. ښه شي ډېره مننه. وعلیکم. یو ځل بیا هم ښه راغلاست دوستانو. یو بل وطندار مو ترڅنګ دی او دی هم چې دی دلته دکاندار دی یا هټیوال دی د سره هم خبرې ترسره کوو. ښه انشاءالله وروره. الحمدلله تاسو ښه یاست صحت مو ښه دی؟ ښه شکر ودان. نوم مبارک دی که درنو لیدونکو ته ووایې؟ نوم مې اخلاص حقیق جلال آباد ښار اوسېدونکی. ډېر ښه ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې په دغه خپله دوکاندارۍ کې مصروف یې؟ زه تقریبا د وړکتوب څخه دوکانداري کوم پلار سره ناست وم اوس دلته خپل مستقل کار کوم تقریبا 15 کال کې. څه پلورئ دوکان کې؟ ته خوراکي مواد دي بوره ده غوړي دي وریجې چای عموما خوراکي مواد خرڅوو وچه میوه ده. نرخونه اوس وخت کې په څه ډول دي؟ نرخونه خو ته یوې خبره ده چې لکه مشکلات دي په شاوخوا مثلا پاکستان لاره بنده د ایران کې مشکلات دي نرخونه لږ سجګ شوي دي. خلک شکایتونه ډېر زیات کوي چې وړه غوړي همدارنګه نور خوراکي توکي په بې حده ډول باندې قیمته شوي. رښتیا هم داسې ده؟ په حقیقت سره خلکو شکایت په ځای دی ځکه چې بعضې نرخونه دي چې خلکو په خپل سر دلته تجاران دي په خپل سر ریټونه جګوي چې مثلا اوس پرون په ایران کې څه پیښه وشوله دلته دفتن ریټونو باندې تاثیر واچو چې دا خپله دلته لږه بې انصافي موجوده ده. نو ښه خبره دا ده چې چک کنټرول شي د تجارانو نرخنامه او ښاروالۍ دا به ډېره ښه خبره وي. که دا احتکار یعنې د تجارانو لخوا نه دی؟ نه داسې به نه وي چې احتکار دی ځکه نرخونه عوامل چې دی دا د وضعیت پورې اړه لري څه دوی هم ملامته نه دي خو دا فتن اوس مثلا دلته مال موجود دی دا باید قیمته نه شي چې تر څو ته نور مال راوړې په هغه به ستا پې مثلا ټکس ډېر راغلی مصرف ډېر راغلی لاره پې لرې شوي که نه هغه مال ته جګ خرڅ کړه صحیح ده. نو دا فتن چې دلته کوم موجود مال دی دا باید جګ خرڅ نه شي ځکه موږ او تاسو مسلمانان یې بل روژه ده مبارکه میاشته ده په دغه ورځ کې باید موږ ډېر کوشش وکړو چې هغه خپل ګټې فیصدي ډېره زیاته کمه کړو ځکه چې دلته وضعیت اقتصادي د خلکو ډېر خراب دی روژه ده مهاجر راغلي دي او نور دا د جنګ عوامل دي په شاوخوا سیمه کې نو موږ باید خپلو هیوادوالو سره همدردي وکړو او په انصاف وچلېږو دا به ډېره ښه وي. ګټه همیشه ګټه هم ښه نه وي باید لږ احساس لږ همدردي د خپلو هیوادوالو سره وښیو مسلمانان بیا موږ او تاسې. یو من بوره مخکې په څه ډول وه اوس وخت کې بیه په څو ده؟ مخکې من بوره وه په 330 افغانۍ په 340-50 اوس چې د بوره من په 400 او 420 پورې په بازار کې پلورل کېږي او د بورې خو مستقیما دا ده چې بوره ډېره د پاکستان نه راتلله چې اوس مطلق بنده ده او اوس هغسې په چابهار باندې راځي نو لارې موږده شوې ده او په ضمن کې هلته پې لارې کرا مصرف هم ډېر راځي او بل د اختر په مخه کې د بورې مصرف ډېر زیاتېږي دلته په بازار کې شاټې منځته راځي نو په بورې باندې به دغسې تاثیرات اچوي. ښه یو لس لیټرۍ غوړو بشکه اوس وخت کې په څو ده؟ لس لیټرۍ بشکه نن په جلال آباد ښار کې په 12.5 افغانۍ 12.5 افغانۍ مخکې په څو وه؟
مخکې چې دی په 1000 روپۍ وه او د وروستي کړکېچ له امله دغسې حالت ته رسېدلی نه او تاسې اوازه شوله چې د ایران لاره بنده شوله زمونږ خو ډېر واردات چې دی د ایران او پاکستان د لارې دي که نه خو خوشبختانه چې اعلان شو چې د ایران لاره نه ده بنده او په نورمال ډول خلاصه ده نو په طبیعي ډول پرون تقریبا بوشکه په 1400 روپۍ خرڅېدله مګم نن بېرته 12,500 ته راغلی 12,500 ته مننه کوو له خپلو تجارانو څه غواړئ انصاف بس یو خبره عدل. هم ډېرې کړي عدل انصاف او بل په دې خپلو هیوادوالو رحم صحیح ده تاسو سرمایه لرئ ګټه لرئ مهمه خبره څه ده چې زموږ هیوادوال ډېر په یو بد حالت سره قرار لري که تاسو فکر وکړئ په لکهاو مهاجر راغلي دي ټول اوزګار دي هیڅ عاید نه لري نو زه دا وایم چې رحم صله رحمي په خپل هیوادوالو مننه کوو له خپل حکومت وروستیو کې څه غواړئ حکومت باید اساسي کارونه وکړي تولیداتو دپاره مثلا دا نرخونه چې جګېږي او ښکته کېږي عموما عوامل بیروني دي که موږ خپل تولیدات ولرو خپل شرکتونه ولرو خپل ځمکې لویې دښتې لرو که دا خړوبې شي موږ ضرورت نه لرو چې مثلا غنم د بل ځای نه راوارد کړو اوړه د بل ځای نه راوړو شرکتونه جوړ شي د دغه مجبوریت نه باید هیوادوال خلاص شي او انشاءالله چې امکانات شته د ځمکې لرو اوبه لرو سیندونه لرو کار ښه پریمانه نفوس د کار لرو ځوانان هم زغ زیات دي ماشاءالله باید په کار وګمارل شي او اساسي کارونه وکړي باید د دې بیروني مجبوریت نه خلاص نه شو نن بورې لاره بنده د قیمته شول نن د غوړو لاره بنده د قیمته شو دا لارې مارې باید موږ په دې هیڅ قصه کې خودکفا شو باید په دغه حساب کې باید ډېر زیات توجه وشي سرمایه ګذاري وشي او کار وشي یعنی هر څه شته دی خو صرف کار کول غواړي امکانات شته دی او په لاره اچول غواړي اوس مثلا خوشتیپې کانال دی غټ کانال دی ځمکې خړوبې شوي دي انشاءالله چې کېږي حکومت د وخت په تېرېدو سره به نه موږ ضرورت لرو چې موږ ته میوه راشي وچه نه لمده میوه او نه ورور د غنمو ضرورت شي دا زموږ ډېر یو غټ ضروریات دي دا باید موږ خپله خودکفا شو دا باید خپله موږ په ګوتو ته راشي خپل تولید باید ولرو نور باید نه د ایران وضعیت په موږ تاثیر واچوي نه د پاکستان وضعیت په موږ تاثیر واچوي موږ باید خپل تولیدات ته کار ورکړو ډېره مننه خوشحاله شکر ودان ښه وخت تاسو ته هم دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست هیله ده ښه به یاست دلته یو کاکا چې دلته دکان لري د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو کاکا ښه انشاءالله جوړې صدقه ده خو ښه شکر ودان نوم مبارک دی نوم مې نجیب الله او څومره وخت کېږي چې دلته دغه کار روزګار او دکان لري دکانداري 6 کاله کېږي نو زیاته کم و 6 کاله کېږي چې دغه روزګار لري څه پلوري دکان کې چای او بوره او غوړي او دال او لوبیا او دغه شی دي وریجې وروستیو کې هیوادوال شکایتونه کوي چې هر څه په بېساري ډول باندې قیمته شوي رښتیا ده والا رښتیا خو په دې ده چې دا زموږ تجارت د الله د هدایت د نیکۍ ورکړي پوه شوې دغه د چې یو ټک پیران په لاره کې وشو بس دلته بیا دا ظالمان اخلي بس ریټونه هغه کوي او په دومره فکر نه کوي چې د روژې میاشت دا خلک غریب دي شپې خوري سبا ته په خدای داسې خلک شته راځي 1 کیلو غوړي راکړي نیمه کیلو غوړي 1 کیلو پوښتنه کوي او دا دومره نه وایي چې دا بېچارهګان به د کیت په سلو کې او 15 کسان به دا وسه ولري وابخلي نور یې نه لري 15 کسان روزانه دی ولاکه وس 1 کیلو غوړي وسه نه لري بیا دا خو د اسمان را لغی د سکاتر تاسو سره خو پخواني پراتی دي ولې دا نرخې جګوي ولې خدای نه ډارېږي د روژې مبارکه میاشت وګوره دا د خلکو غریبي وګوره دا نور اسلامي مملکتو ته لاړ شه په خدای د روژې په احترام باندې هر شي جنسونه نرخونه کموي او دا زموږ افغانستان چې ده چې روژه راشي بیا هر نرخ جګوي اوس وخت کې حاجي کاکا مثلا یو من لوبیا په څو ده یو من ښه لوبیا تاجکي لوبیا په 600 روپۍ ده د لوبیا او د دال صرف دغه بوره ده دغه غوړي دي دغه مخکې د پاکستان په لاره کې راته اوس دا د ایران په لاره کې 2-3 ورځې دا جنګ شوی ده بس په دغه حساب باندې دغه نرخونه او داسې اندازه
جی کړی ده خو بیرته اوس انشاءالله چې په ټیټېدو ده خاطر څه وایي چې د ایران کړکېچ او دغې لارې بندېدو سره دلته دغه شیان قیمته شوي او دا خلک هم ډاغه کېږي چې دا لاره بنده نه شي بس دا مالونه نه خرڅوي چې پرېږدي نور هم جګ شي په بوره کې کوم تغییر راغلی دی ریټ کې ریټ کې جګ شوی ده هو مثلا مخکې یو بوره په څو اوس وخت په څو ده مخکې یو بورې په 300 روپیو په افغانۍ باندې اوس په 3050 روپۍ ده او غوړي مخکې په څو اوس په څو دي غوړي خو 1080 او 1400 ته خو اوس بیرته انشاءالله دا ښاروالۍ والا هغه کړی ده بس کنټرول یې کړی او کنټرول یې کړی ده بس اوس په 1200 لس کم 1200 دغسې پیدا کېږي له خپل حکومت څه غواړئ بس د خپل حکومت ته دغه غواړو چې الله تعالی دی بس زموږ اسلامي امارت آباد او ودان لري بس دغه هغې سره هغه وکړي دا تجارانو سره موږ هغه وکړي او دغه لارو په باره کې لږ زر هغه وکړي چې دا لارې موږ ته دا که دا لاره مثاله خبربند یو بله لاره دې وګوري چې دا بندېږي په بله لاره راشي انشاءالله بیا خلک نه متضرره کېږي تر څو ریټونه جګ لاړ نه شي قیمت ریټونه جګ لاړ نه شي که نه چې مثاله خبرې اوس مخکې د پاکستان په لار راته اوس په ایران راځي اوس د ایران باندې جنګ ده مثاله خبرې داسې یو بله لاره مو ګوري بله مو ګوري تاوان نه لري ګټه لري خوشحاله شکاک ډېره مننه خدای کور او مدان تاسو سره یو ځل بیا هم ښه راغلاست دوستانو هیله د ښه به یاست دلته یو بل کاکا هم راسره موجود دی دی هم چې دی دلته وړه پلوري د ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو کاکا ښه انشاءالله جوړ وروره ښه یې تکړه یې ساعت تېر دی وخت مننه تېرېږي خوشحاله شي صحت دې ښه دی الحمدلله الحمدلله ښه دی روژې په خیر تېرېږي بیخي ښایسته روژه ده ښه تېرېږي ښه په مننه وړه په څه ډول دي او قیمتونه یې په څه ډول دي اوس وړه یو 2 ورځې مخکې د ډالر تېر شوي تقریبا 9 شاوخوا خو امارات نه مننه او د افغانستان بانک نه مننه چې هغې مخنیوی ورته وکړه او اوس بیرته ډالر ښه شوي تقریبا 4 شاوخوا دي اوس بیرته وړه ښه شوي نو کنټرول یې هغه وکړ او کنټرول یې دولت وکړ بالکل امارات وکړ نو دغه کنټرول سره اوس نرخونه کنټرول شوي دي او تقریبا 1400 ته رسېدلي اوس بیرته د 15 خانې ته راغلي ښه هېوادوال په تشویش کې دي هغوی وایي چې داسې نه وړه نور هم قیمته شي هېڅ مشکل نشته وړه د ایران نه راځي دا د قزاقستان خوا نه راځي دا خو جدا لاره ده په تاجکستان را داخلېږي هېڅ مشکل په وړو کې به هېڅ فرق رانه شي انشاءالله چې او نرخونه به نور هم کنټرولېږي همیشه دپاره چې داسې تور بازار ورته وایي چې دا کله افغانۍ ډېره اوچته کړې حد نه زیاته نو بیرته بس دولت د ژوندی بیا خصوصا د افغانستان بانک مسؤلیت دی نو افغانستان بانک بیرته مداخله کوي او افغانۍ را کنټرولوي حالات کنټرولوي حالات کنټرولوي نو همیشه دپاره چې حد نه زیاته جګه شوې دی بیرته راټیټه کړې ده نو خلک دې نه ډارېږي چې مثال افغانۍ جګه ټیټه شي ډالر جګ شي ولا کېدای شي چې دا ډالر ډېر سابقه وخت غوندې حد نه ووځي نه وځي دی مخه نیسي اوس وخت کې دغه یو د وړو بوجۍ په څو باندې ده اوس فعلا دپاره دا برابر وړو 1500 دي هغه نه ښه اوچت وړو 1500 روپۍ مخکې په څو نو د دې نه مخکې پخوا چې لکه 1400 بیا دغه ډالر جګېدو سره 14 تر 12 خانو پورې ورسېدو نو کله چې دولت متوجه شو د ډالرو مخې راونیوله او بیرته ښه شوي نورمال حالت کې دي وطني وړه لرئ وطني وړه هم شته دي هغه په 1400 روپۍ دي ښه وړې هغه په څو دي ښه وطني و 1400 روپۍ دي او خلک کم یو ډېر زیات خوښوي قزاقي نن سبا خو د افغانستان ښه مونږ خو چې وطني ویسي او څه پیدا هم لري معدې دپاره او خلک کوشش د سپینو ته کوي قزاقي زیات وړي ته وایې چې دغه د وړو قیمتونه چې جګ شوي دا د جنګ جګړو سره کوم تعلق نه درلوده دا هېڅ جنګ سره تعلق نه درلود په دې چې دا ایران نه راځي او پاکستان خو په موږ هسې اثر نه کوي هغه خو هغه ځای نه زموږ هېڅ شی نه راځي نو زموږ کوم مالونه چې وړي دي دا بعض شیان لوبیا او دا شیان ټول د قزاقستان نه راځي نو کله چې ریټونه جګ شول عمده علت یې د ډالر و ډالر چې کله لږ ذره تیز شول نو خلک ورخطا شول دکاندارانو هم جنسونه جګ کړه خو یو لس یو 15 روپۍ ډالر جګ شو او څه خلکو هم ناجایزه کوله ورلندې شول یو د پچې کېدای شي امکان لري چې نور هم جګ شي خو بیا د افغانستان بانک مخنیوی وکړ او ډالر اوس خپل په ځای دي بیرته نور هم امکان لري چې راښکته شي نو سات په سات پرون چې 8 بیا پسې 6 شول اوس دغه فکر کوم 4 شاوخوا دي نو دې سره چې ډالر راولېږي نرخونه هم ښه کېږي اوس نرخونه ښه دي انشاءالله تاسو کې له خپل حکومت ته څه غوښتنه لرئ بس حکومت خو ښه فعالیت کوي همیشه موږ دغه هیله ده چې همدغسې مداخله وکړي لکه څنګه چې سړی شهزاده کې مداخله وکړه د هغې سره هغه راونیو
د ډالر مخه ونیول همیشه چې دغه مداخله وکړي نو دا د ټول ملت په ګټه ده او ملت ته وایي چې مو ورخطا کېږي دا یو موقت دپاره جګ شي خو کله چې امارات یا دولت ورته متوجه شي بیرته یې راکنټرولوي نو دلته دا چې 1 روپۍ یا 2 روپۍ ډالر جګ شي نو ملت ورخطا شي او جنسونه هم بس بازار باندې یو څه بوجه شي خریداریان هم زیاتې کړي چې امکان لري چې نور هم جګ شي خو نه بیرته راکنټرولېږي اوس یو څه مخنیوی کېږي انشاءالله چې حکومت ډېر متوجه دی او د ایران جنگ په موږ هېڅ کم تاثیر نه کوي موږ دا جنسونه د ایران نه راځي دا ټول د قزاقستان خوا راځي کوم جنسونه چې په ایران راځي نو تجاران هم اوس یو څه پوه دي هغه راتاوي په قزاقستان دونه فرق پکې نه راځي نو هیله هم د وطنوال نه دا ده چې نه دي ورخطا کېږي انشاءالله چې انشاءالله جګېږي تشویش خبره نه ده سوای هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره هم نشته ډېره مننه که خوشحاله شکر ښه وخت درته غواړم السلام علیکم دوستانو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د بیو بدلون په هکله برابره کړې وه تاسو ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې موږ ستاسو مالتیا کوو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې